د حدیث راوی سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایو فرمایل په جنت کې الله یو داسې ماڼۍ جوړه کړې ده، دا د جنت ماڼۍ دون صاف او شافه ده چې الله رب العزت د ظاهره څخه باطن معلومي او د باطن څخه ظاهر معلومیږي. زموږ او ستاسې د پوهې دپاره دا په داسې ملغلرو باندې په داسې زیوراتو باندې الله جوړه کړې ده چې هغه ملغلرې او زیورات هغه الله جل جلاله دونه قیمتي انتقه عجیب ملغلرې زیورات دي چې د انسان د سترګو دید نه بندوي. ظاهر مثال سړی په دې سره ویلی چې یو سړی یو داسې منزل جوړ کړي، یو داسې کور جوړ کړي، یو داسې ځای جوړ کړي چې د دې ځای په جوړېدلو کې هیڅ یو داسې ځای نه وي چې سړی دی ورته وګوري او سترګې د بلې خوا ته ونوځي، لکه د شو محل چې سړی جوړ کړي. موږ او ستاسې د دنیا دغه ماڼۍ او کورونه دا چې هر څونه سړی ډیر وس وکړي بیا به هم داسې پلرانو دیوالونه خامخا کې راځي چې هغه خوا به نه تر معلومیږي. خامخا به د وسپنې و دیوالونو و خښتې و سیمټو سریو و نور شان داسې به خامخا کې استعمالیږي چې یو ځای به داسې وي چې هغه خوا به نه تر معلومیږي. لیکن الله تبارک وتعالی په جنت کې داسې ماڼۍ جوړه کړې ده د خپلو خاصو بندګانو دپاره چې د دغې ماڼۍ د باندې د خاصه الله د ننه سره ته ټوله ښکاره کوي او د ننه سره الله د باندې ټوله ښکاره کوي. د ظاهره سره باطن معلومیږي، د باطنه سره ظاهر معلومیږي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عظیمې ماڼۍ او د الله د دې ستر نعمت ذکر وکړي نو سیدنا ابو مالک اشعری رضی الله عنه ورته ویل ای د الله رسوله دا عظیم مقام یا دا لوی او عظیم نعمت یا دا ډیره عظیمه ښایسته ماڼۍ دا به الله تبارک وتعالی وچاته ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته لمن اطاب الکلام دا د هغه سړي دپاره به وي چې د ده خبرې خوږي. لمن اطاب الکلام یعنی هغه سړی د دې حدیث د دغو تورو شرحه زه کوم، هغه سړی چې په مخ کې بشارت او خوشحالي پرته او د روڼ تندي والی کله چې خبرې کوي خبرې پستې او خوږي او په دې خبرو باندې په دې خوږو الفاظو باندې د دې د خیر په الفاظو باندې په دې ښو کلماتو باندې یو مؤمن مسلمان له خپله ځانه رخصت کړي. ګورئ د انسان دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دام د یو مؤمن دپاره صدقه ده چې کله له تا سره یو څوک مخامخ سو ته په ډیر ښه احسنه طریقه باندې د ده د سوال جواب وویلي، د ده له تا سره کوم ضرورت و دا د ده ضرورت ته په احسنه طریقه ور پوره کړه. بس دا د مؤمن دپاره دا صدقه ده. او په ډیر اوقاتو کې کله کله داسې وي چې انسان ټول عمر یو حالت باندې نه وي، نه ټول عمر سړی کوچنی، نه ټول عمر سړی ځوان، نه ټول عمر سړی فارغ، نه ټول عمر سړی داسې چې هغه غیر مسؤل. کله کله سړی یو مسؤل شخصیت له سړي جوړ شي، یو ذمهواره او د واک او د اختیار سړی سي. کله کله عمر دې پر سړی تېرېږي بیا سړی واکداره سي، اختیارمند سي، سړی د ذمهوارۍ سړی جوړ شي. نو په داسې اوقاتو کې چې کله سړی د ذمهوارۍ سړی وي او له تا سره د خلکو راشه درشه ډېره وي په دې وخت کې بیا ښه اخلاق چې دي دا نو د انسان دپاره ډېره عظیمه او لویه هستي ده. الله رب العزت یې سړي ته ورکړي. دا د الله ډېره لویه پیرزوینه ده چې ته یو مسؤل کس یې. مثلا زه ګورې یو اسانه مثال تاسو ته وایم، یو سړی دی لوی کاروباري دی، لوی دکاندار دی، غټ دکان یې دی، ډېر ګراکان ځي راځي، خو چې سړی د ده دکان ته راځي خو یو ضرورت لري، یو مجبوري په مخه کړی هغه راسي د ده دکان ته ده د خپله مجبوري وایي بېشکه دی کاروبار ورسره کوي. خو چې ستا یو شی ضرورت وي بس دا به هم ته ډېر لوی غنیمت بولې، دا یو لوی چانس دی چې تا شی پیدا کړي خو خپل مشکل دې پاره وکړي. د بېشکه ګټه در باندې وکړه، کاروبار یې در باندې وکړي. اوس له دې سړي سره چې ته مخامخ کېږې
اوس پر ده باندې رش دی که دی بد اخلاق وي بد قول وي بد زبان وي تند وي خشک وي خو هم سړی مجبوره دی خپل دغه به باندې پوره کوي خپل عذر خو به سړی ور باندې پوره کوي بس که دی خوش دی که نه دی خوش که ته به خپل مشکل حل کوي خو کله که سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ته وګوري چې بس سړی دا ونه وایي چې بس ته خو نو ما ته مجبوره یې دا کار خو نو زه کوم دا د مرکې او د جرګې سړی خو نو زه یم دا د خبرو سړی خو نو زه یم دا زه دې ځینې وایستل او دا دې وویل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي یم زما د پیغمبر یا زما د رسول طریقه دا نه ده د یوه کله کله سړی لوی عالم وي لوی علماو ته هم د خلکو مراجعه ډېره وي ډېر خلک ورته راځي نو اوس که ستا پر سټیشن باندې ټول عمر توره شپه نو خلک بیا ښه استفاده نشي درڅه کولی دا د زړه الله سم نشي درته ویلی که ته له هر چا سره د خشکي او د تندې لهجې او د سخت مزاج مطابق واوسېږي نو ډېر خلک له تا څخه استفاده نشي کولی یعنی له تا هغه قرآن و حدیث و هغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له تا نشي زده کولی ما دا رقم لیدلی دي زموږ په استادانو کې الله دې د دوی حفاظت وکړي بعضې استادان داسې سوي دي د سختې لهجې والی نو ډېر خلک دا رقم دي چې هغه په جهالت کې وخت تېروي شپې او ورځې په جهالت کې تېروي خو له ده پوښتنه نه کوي په دې خاطر باندې وایي هر که پوښتنه ځینې کوم خوا بدوي یا خوشکه کوي او کله کله سړی دی ډاکټر وي اوس مریض درته راځي خو مریض دی خو تا ته چې رالی نو اوس که ستا طبیعت هم خوش کي او ته د تندې کلمات والی د سختې لهجې والی او د سختې رویې سړی دی خو مجبوره دی خو درته راغلی پیس به هم درکوي او جناب و ډاکټر صاحب و محترم صاحب هم درته وایي خو ستا سره هغه د پیغمبري هدایت له تا سره نسته در سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه له تا سره نه کله کله سړی پیر وي یو نیک و صالح سړی وي پیر وي خلک ده ته راځي د ده صحبت خلک حاصلوي دې صحبت ته چې خلک راځي د خلکو مقصد دا وي چې ورسره دینداره سي د نیکانو د صالحینو په صحبت کې الله جل جلاله سړی د بدۍ راګرځي اش خدا رقم سړی ډېر کم خلک دا رقم وي چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی که نور د انسان دپاره انسان داسې دی انسان وښه ماحول ته وښه مجلس ته وښو ملګرو ته وښه صحبت ته دونه محتاج دی لکه خوړلو څښلو ته سړی محتاج چې د مور په غیږ کې سړی دا ټوله شیان نشي زده کولی چې دی هم د ښو اخلاقو والی هم د دی ادبناک وي هم د دی دیندار وي هم د دی صالح یا دا ضرورت و دې ته لري انسان په دغه د ښو اخلاقو د ښه تربیت ښه دینداري ښه مسلماني ښه اخلاق ښه فکر دا د انسان دا و صحبت ته د نیکانو د صالحینو ضرورت لري ځکه الله جل جلاله داسې نه دی کړي خالي الله رب العزت چې خالي کلام نازل کړی دی قرآن نازل کړی یا خپل کتاب نازل کړی دی یا د الله په هر زمانه کې د خپل کتاب د نازلېدلو سره الله یو انسان پیغمبر هم راستولی ولی خو کتاب بیا راستولی وایي چې وروره دا کتاب پلانکی ځای پروت دی بس دراخلی یاستې بالا ګورئ وایستې خدای پاک خو سړي ته فهم هم ورکولی شي خو خدای سړي ته ورزده کولی شي الله رب العزت سړي ته ورزده کولی هم سي د الله جل جلاله په نومان کې در یقینا دا زموږ د بری صغیر د ټولو علماو په دې اتفاق کې که سړی الله ته خدای ووایي صحیح دی دا یو خبره ده په مابین کې په ذهن کې راله خو لیکن ښه خبره دا ده چې د خدای پر ځای باندې سړی الله ووایي نو الله رب العزت خدا سړی د الله جل جلاله خدا کولی سي چې سړی په یې باندې پوه کړي خو لیکن د هر کتاب سره الله جل جلاله یو پیغمبر راستولی دی او بیا الله تبارک وتعالی و هر پیغمبر ته بیا الله رب العزت خپل ملګري ورکړي دي دا ملګري د هم د دې لپاره دی چې دا سبب د هدایت د نورو خلکو سي په صحبت په مجلس په لیدلو په کارو کردار کې دی نور خلک له ده متاثره کیږي نو ځکه زما ورونو تاسې به دا خبره د په خوله ډېره اسانه لمن اطاب الکلامه الله د الله رسول وایي د ښو خبرو والا د ښه لهجې والا د ښه رویې والا دا الله جل جلاله یو دا سړی ښیي نور صفتونه یې را روان نو که دا در دې له مخه دا ښه خوی نه ودرکړي د ښو اخلاقو سړی نه یي خاوند یا ګر سره د انسان په مزاج کې دی ځن و زه دی نو څه دې په کیسه کې لا نه
کاروبار کوي هر شی چې یو ښه ملا یې یو ښه مفتي یې لوی پیر یې غټ ډاکټر یې انجینر یې یو کاروباري یې ملک یې خان یې د ښو اخلاقو تربیت موږ ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکړی. داسې د انسان په سټیشن توره شپی سړی خشک مزاج یې تنده یې کرت کرت دا چندانې کمال ولاکه دی دا پلتو دنده ده دا هم خلک کمال بولي دوی ډېر خشک دی. سړی چې ډېر خوش کېږي په دغه وخت کې یقینا د سړي د عقل بعضې دغه سلب سوي د عقل بعضې دغه کار نه کوي د عقل کمی که چیرې د خشک د ډېر خشک اوسېدل دا ډېره تنده رویه دا ښه صفت وای بیا خامخا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکوله ځکه نو په انسان باید په مزاج څه شي پیدا کړي نرم دله رحم دله او دا د خشکي خپل ځای د خشکي خپل ځای خو دا ټول عمر په مزاج کې دا ځای ساتل د یقیني د انسان لپاره لوی او ستر عیب دی. الله او د الله رسول الله شي نه خوښوي. الله رب العزت زموږ او ستاسو په طبیعت او په مزاج کې نرمي خوشحالي بشاشت د الله رب العزت پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دا شی ښوولی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې راځي د اخلاقو ده. ګوري کله کله د یو چا د ښو اخلاقو سم سوء استفاده مه کوئ. یو سړی ښه اخلاق لري د ښو اخلاقو خاوند داسې مه کوئ چې د دې اخلاقو څخه ته سوء استفاده کوئ نو بار بار یې تنګوي خو بیا خو هم انسان دی بیا خامخا یې طبیعت خرابېږي. نو الله رب العزت موږ هغه کسان کې چې د ښو خبرو والا یو زموږ له خولې څخه داسې خبرې راوځي چې هغه سبب د هدایت د انسان د خپل ځان وګرځي او د نور مؤمنانو وګرځي.